الحاد چې یو جذباتي نظریات دي بدون د بنیاد د کوم ساینس او علم، موږ څه شی کوو؟ الحاد وی کائنات هېڅ نه راغلی، موږ ته یې ثبوت یې نن سبا خلک کولی شي چې ډیپ فیک یا همداسې نور آرټیفیشل انټیلیجنس سافټویر استفاده کړي او یو دروغ ویډیو جوړ کړي او تا ته ښکاره کړي، لیکن تا هغه نه منې بلکې خپل عقل او منطق منې. خپله یو ملحد د یو دعوتي په میدان کې په دې پوهیږي چې زه خو ولا په غلطه یم او د دې عاجزیت ښکاره کوي چې زه باید حق قبول کړم. تاسو چې کوم مر ګورئ دا مر تاسو اکثر زیرلچن ښکاري خو په اصل کې دا مر سپین دی. تاسو چې کله اوبو سمندر کې ګورئ تاسو ته اوبه شنې ښکاري، لیکن په اصل کې دا خپل رنګ نه لري بلکې دا ټرانسپیرنټ دی. یو ځل بیا تاسو ټول ته زه ښه راغلاست وایم چې دې پروګرام ته ښه راغلی. نن موږ د الحاد نظریات د سوال لاندې راولو، ځکه اسلام یو حق دین دی او اسلام ته ضرورت نشته دی چې خپل ځان چاته ثبوت کړي چې زه حق یم، بلکې نور خلک، نور ادیان، نور نظریات، هغوی دا مسؤلیت په اوږو دی چې ځان ثابت کړي چې موږ حق یو. همیشه دپاره چې یو نظریه همیشه دپاره قبوله شوي په ساینس کې، ساینس څو سټیجه لري. یو هایپوتیسس دی چې نظر ورته ویلی شي عمومي ډول باندې، دویم بیا تیوري ده. هایپوتیسس یو خیال، یو فکر، یو مفکوره چې دا کار کوي که نه کوي، چې هغه نور هم چاڼ شي په مسلسل دلیل باندې، بیا هغه ته موږ ویلی چې دا یو نظریه ده. مثلا بیگ بینګ یو نظریه ده، یو تیوري ده. ګریویټي په خپله یو تیوري ده. بعضې نظریې په خپل بدون نه چې هغه په امتحان کې قبلېدی شي ځکه چې هغه منطقي ثابت وي. موږ مخکې ډیډکټیو ریزنینګ، مسلسل منطق دا مو لوستل، انشاءالله غواړم په دې باندې بیا تفصیلي خبرې وکړم. خو ساینس څو سټیجه لري؟ اول هایپوتیسس، فقط نظریه، فکر، مفکوره. دویم تیوري، دا هم یو نظر دی خو لیکن لږ پوخ نظر. بیا تجربه او هغه نه بعد بیا یو اسټابلش فیکټ جوړیږي، یو قانون یا یو حق جوړیږي. لیکن په ساینس کې هیڅوک هم نشي ویلی چې دغه ساینسي خبره 100% صحیح ده. نه، ځکه چې دې خبرې ته څو ته رارسېدلی یې په یو تجربې باندې چې کله هم ستا تجربه کې لږ ذره بدلون راشي تا خپله خبره بدلویم شي. او همیشه دپاره خبرې په ساینس کې بدل شوي هم دي. که څوک هم وایي چې ساینس 100% حق موږ ته راکوي، دا ورور د فلسفي اف ساینس او همچنان مکمل د فیزیکس علم نه لري. زه به ته مثال درکړم څنګه. که چیرته یو ساینټسټ هغه ووایي چې مڼې سرې دي او هغه صرف سرې مڼې لیدلې وي، نظریه وه، عمل کې وکتو، فیزیکي تجربه وکړه، مڼې سره دي. که چیرته بیا هغه ته معلومات راشي چې موږ مڼې زیړې هم لرو، دا به ساینټسټ ووایي چې مڼې سرې او زیړې دي. که چیرته بل معلومات راشي چې نه مڼې شنې هم شته دی، نو دا خپل نظر بدلوي. موږ په ساینس کې څنګه شی ویلی شو؟ تر اوسه پورې موږ کافي ساینسي، علمي، فیزیکي دلایل لرو چې دا مسله په همدې ډول باندې قبول کړو. کیدی شي چې موږ ته نوې تجربې لاسته راشي، نوې نظریات لاسته راشي او خپل د مسلې تعریف بدل کو. دویم چې مثال درکم، هغه کسان چې اسټرونومي لوستې ده، د کائنات زده کړه کړې ده، دوی ښه پوهېږي چې ګلیلیو او په همدې ډول باندې نور ساینټسټانو هغه دا وویل چې ځمکه د کائناتو منځ کې ده او نور کائنات لکه مر شو، جیپیټر شو، مارس شو، دا دنه تاویږي. خو جرمن ساینټسټ یوهانس کیپلر هغه وویل چې نه، اصل کې مر د کائناتو منځ کې دی او نور ته نه تاویږي. نظریه مکمل بدل شوه. همیشه دپاره ساینس بدلیږي. نو موږ اوس دا څه شی کوو؟ موږ یو قسم سفر کې یو چې څوک وایي اسلام ناحقه دی او دا نظر صحیح دی، موږ ته حبیبي ته خپل نظر ثابت کا. ځکه چې دا خپله یو قسم نه غواړم دې خلکو ته زه مریضان ووایم، سایکولوجیکل مریضان ته ووایم، رواني تکلیفو ته ووایم، نه، اصل کې دا په رواني تکلیفاتو کې یو تکلیف دی چې په نوم دی فلاتومینیا. فلاتومینیا یو مرضي ده چې هغوی ځان ته خیال کوي
چې موږ یو. مثلا دوی خیال کوي یو فلاتومینین مریض چې راشي تا ته هغه به تا ته زه رئیس جمهور یم. ته ورته مه وایه چې نه ته رئیس جمهور نه فلان رئیس جمهور دی. هغه تا سره نه مني چې هر څومره زور وکړي هغه تا سره نه مني. نو دې مرضانو دپاره څه شی علاج دی چې ته ورته ښه ته چې رئیس جمهور یې ستا جمهوریت چیرته دی؟ ته چا انتخاب کړی یې؟ ستا عسکر چیرته دي؟ هغه به تا ته وایي کیدای زما عسکر په تفریح باندې دي. ستا باډي ګارډز چیرته دي؟ باډي ګارډ ما کور ته لیږلي دي. نو ته څومره سوالونه چې هغوی نه کوې د فلاتومینیا مریضانو نه همدومره دوی په خپل ځان پوهېږي چې زه خو رئیس جمهور نه یم او عاجز کېږي او دا قبلوي چې رئیس جمهور یو بل سړی دی. په همدې ډول الحاد چې یو جذباتي نظریات دي بدون د بنیاد د کوم ساینس او علم، موږ څه شی کوو؟ الحاد وی کائنات هیڅ نه راغلی، موږ ته یې ثبوت یې که یو دوه درې دلیل لري. موږ هغه دلایل ټول په دې پروګرام کې زده کړل، خلکو ته مو ښودل انشاءالله چې په یو دلیل کائنات نشي راتلی. موږ زده کړل په منحصر بودن باندې چې څنګه دوی نشي کولی ځان ته خپل ځان ته قانون جوړ کړي او څنګه دوی محتاج دي دا قبول کړي چې دا ځمکه دا کائنات او دا مخلوق خالق ته ضرورت لري. نو په خپله یو ملحد د یو دعوتي په میدان کې په دې پوهېږي چې زه خو ولا په غلطه یم او د دې عاجزیت ښکاره کوي چې زه باید حق قبول کړم او ځان تسلیموي د الله سبحانه وتعالی احکاماتو ته. نو همدې دپاره د پروګرام په اوله کې ما د سورې انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 122 سورت تلاوت کو چې وایي ووایه زما مونځ، زما قربانیانې، زما ژوند، زما خدمات ټول دی الله سبحانه وتعالی ته قربان دي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. نو چې کله دغه ملحدین ته عاجزه کې دوی بیا تسلیم شي هغه ذات ته کوم ته چې ټول کائنات ټول ژوندي موجودات په تسلیم دي او په سجده کې دي. نو دې دپاره دا پروګرام ډیر زیات مهم دی چې دا باید وپېژندل شي، دا تخنیکونه باید زده کړل شي او په دعوت کې دعوت الی الله کې استفاده شي. انشاءالله پرون موږ یو بحث پرېښودو، هغه بحث دا و چې ملحدین اکثر وایي چې کوم ځای کې ساینس موږ ته رڼا نه راکړې، تاسو مسلمانان یا تاسو دلته په انګلیسي کې ملحدین ته اکثر ایتیست وایي او هغه کسانو ته چې په الله په الها باندې په الله باندې یقین کوي هغوی ته تیست وایي. نو تیزم په عمومي ډول باندې تشریح کیږي چې یو څوک یو رب قبلی، یو خالق د کائنات قبلی، او ایتیزم تشریح کیږي چې یو څوک خالق نه قبلی او نور نظریات راوړي چې دا کائنات نه چا خلق کړي دي یا په خپله شروع شوي یا هیڅ نه دي راغلي یا په چانس جوړ شوي دي. نو مختلف نظریات راوړي. نو موږ څه شی وکړل په دې بحث وکړو. اوس دوی بحث کوي چې ساینس به یو ورځ موږ ته ټول معلومات راکړي، ساینس به موږ ته ټول جوابونه راکړي، خو فلحال موږ ته ساینس ټول جوابونه نه دي راکړي. دې دپاره تاسو پکې خپل رب داخل کړئ وایي دا الله سبحانه وتعالی دا کار کړی دی. نو موږ به انشاءالله دا پوښتنه جوابو او هغه نه بعد به نورې پوښتنې هم جوابو او هغه نه بعد انشاءالله چې راتلونکی پروګرام به زموږ کوم وي هغه په شعور باندې وي او په خپله په عقل باندې وي چې هغه باندې تفصیلي بحث کوم انشاءالله. راځئ چې په دې باندې بحث وکړو چې په انګلیسي کې دا کلمات دي چې الحاد استفاده کوي، دته وایي ګاډ اف د ګیپ. یعنې یو ځای کې ساینس ټول تشریح ورکړې ده، معلومات یې ورکړي دي، خو په یو ځای کې معلومات ساینس محتاجه دی، معلومات یې نه دي ورکړي. نو په دې ځای تاسو الله اچوئ. مثلا دا بحث کله کېږي چې تاسو کله ملحدین غلط ثابت کوي، د هغوی نظریات غلط ثابت کوي، هغوی تا ته فقط دا بانه راوړي. اوس راځو دا بانه امتحان کو چې څومره دا صحیح ده. ورونو خویندو په دې موږ ټول پوه شو چې ساینس هیڅ کله نشي کولی چې موږ ته د یو شي معنا راکړي. زه به ته مثال درکم. اوس موږ سره ریاضیات شي، فیزیکس شي، کیمستري شي، میکانیکل انجینرینګ شي، چې هر یو شي هغه موږ ته اسباب جوړولی شي، لیکن اسباب دپاره معنا نشي راکولی. ساینس هیڅ کله نشي کولی چې د ژوند 4 مهم پوښتنې جواب کړي. هغه دا دی چې موږ چا جوړ کړي یو، ولې جوړ کړي یو، او په همدې ډول باندې زموږ د ژوند مقصد څه شی دی او موږ به چیرته ځو. د ساینس نه معنا څه ده؟ احساس وکړه زه یو ساینټسټ یم.
او په کور کې خپل ناست یم یا ته د احساس ته وکړه زه غواړم د احساس ته وکړې ته په خپل کور کې ناست یې یو ساینټسټ یې او ته غواړې چې هر څه جوابونه په ساینس باندې لاس سره وړي تجربه یې کې عملي تا ته دروازه ټک ټک شوه او تا ته یو ښځې یو ښایسته چاکلیټ کیک راوړو سبحان الله موږ روژه یو او په دې روژه کې چاکلیټ کیک خبرې کوو اکثر رونه به تاثیر پرې راشي خو لیکن متوجه شي موضوع ته تا ته چاکلیټ کیک راوړو او ته غواړې پوه شي دا پښتنې چې دا خور چاکلیټ کیک راته ولې راوړو مقصد څه شی و دلیل څه شی و دلیل پیدا کوي یعنی د چاکلیټ کیک ته معنا ورکړې چې دا قهر نه راوړی د غصې نه راوړی چیش نه راوړی دی ته به کوم ساینس تجربه کې دلته ووایه راته ته څه شی کولی شي ته کولی شي کیک واخلي په مشینونو کې واچې انګریډینټس د هغه کوم مواد چې دی هغه چک کولی شي چې د پکې څومره چاکلیټ استفاده شوی دی څومره پکې اوبه استفاده شوي دي څومره پکې پوډر استفاده شوی دی څومره پکې وړه استفاده شوي ته مکمل معلومات اخیستی شي لیکن ته به هیڅکله ونه کړی شي چې دلیل د دې کیک شاته پیدا کړې چې دا کومې ښځې تا ته کیک راوړی دی د محبت نه راوړی د رشوت نه راوړی که د شیرني درکړې ده د ولې راوړی ما ته یو ساینسي اسباب وښایه چې ته به وکولی شي دا دلایل پیدا کړي نشي پیدا کولی په همدې ډول باندې سر پروفیسر فرانسس هغه دا وایي چې موږ فزیکي تجربو باندې کولی شو هغه فزیکي بخشونه معلوم کو چې کوم په همغه ځای کې وجود لري لیکن هیڅکله نشو کولی چې میټافیزیکس پښتنې موږ جواب کړی شو میټافیزیکس معنا ورکول یو فزیکي اسباب ته نو په همدې ډول باندې موږ باید پښتنه وکړو د ملحدینو نه چې کوم ساینسي اسباب به دوی استفاده کړي تر څو پورې د ښځې په اراده باندې پوه شو نو همدا موږ تطبیق کوو د ژوند پښتنه کې موږ کولی شو کائنات په امتحان کې واچو کولی شو ګورو چې ځمکه زموږ څنګه جوړه ده موږ کولی شو ساینس کې وګورو چې ځمکه په خپله یو ګرد بال دی ټوټل ګرد نه دی لکه شترمرغ هګۍ په شانتې ده بره یخه ده د ځمکې دا کوم تل چې دی 3900 مایل دی 3914 تقریبا مایل یو مایل 1800 متره دی کیلومتر 1000 متره دی خو مایل 1800 دی چې غلط نشم په دې کې هغه نه بعد ټوله سکروټه ده دا ټول معلومات موږ پیدا کولی شو ځمکې په باره کې موږ په دې پوهېدلی شو چې دا اصل کې دا غرونه چې دي دا د ځمکې قوي کول دپاره دي قرآن هم دا والجبال اوتادا د میخ مثال ورکړی دی لیکن موږ به هېڅکله دا ټول معلومات موږ پیدا کولی شو حتی نن جیولوجي او کوم طبیعي ارګانونه چې دي د هغوی ریسرچ مطابق باندې تقریبا 8.7 میلیون سپیشیزو ته په انګلیسي کې وایي چې مختلف ژوندي موجودات چې هغه ماهیان دي انسانان دي ټول دوی پیدا کړي دي یعنې زموږ کې باره کې معلومات پیدا کړي دي او دا هم تاییدوي او بی بی سی کې دا بلکې راپور و په جنوري 2020 کال کې چې موږ په ځمکه کې فقط او فقط 1% ژوند پیدا کړی دی 9% ژوند نور وجود لري خصوصا په اوبو کې بلکې موږ معلومات نه لرو ساینس دومره محتاجه دی بیا هم ته ساینس باندې یقین کولی شي تا ته ټول جوابونه درکړي لیکن د باندې یقین نشي کولی چې الله ټول جوابونه تا ته درکړي ته کولی شي چې 400 کاله نور انتظار وکړې او دې خبرو جواب لاس ته راوړې لیکن نشي کولی ډېر د غرور د لاسه چې اقلا د خپل ژوند د الله په حکم احکاماتو باندې تیر کړي کوم چې ستا دلته هم ګټه ده او په آخرت کې هم ګټه ده او انشاءالله جواب لاس ته راوړي بدون شک دی دنیا کې هم په هغه دنیا کې هم چنان دلته دوی ډېر قوي عقیده لري ډېر افراطي عقیده لري په ساینس باندې او خیال کوي چې هر یو جواب موږ ته لاس ته راوړي لیکن متاسفانه همیشه دپاره عاجزه پاتې شوي دي محتاجه پاتې شوي د میټافیزیکس په مسلو کې فقط کولی شي چې فزیکي مواد و معلومات پیدا کړي لیکن هغوی ته معنا نشي ورکولی نو همدې بحث په مطابق تاسو نشئ کولی ووایئ چې مسلمانان یا عمومي ډول باندې هغه کسان چې الله قبلی په هغه ځای کې الله شاملی چې کوم ځای کې موږ ساینس موضوعات یا جوابات یې نه وړاندې کړي هغه ګاډ آف د ګیپ بحث
دلته حل شوی دی ځکه حتی ساینس نشي کولی موږ ته دا پوښتنې جواب کړي. نو امید لرم چې دغه باس باندې تاسو پوه شئ او آینده کې استفاده کوئ. یو بل پوښتنه اکثر چې ورونه خویندې کوي هغه دا وایي صحیح دی موږ به عاجزه یو، صحیح دی موږ به ومنو، خو ته دا راته ووایه چې ما خو دا خالق نه لیدلی، زه خو دا الله هېڅ چېرته نه ګورم، نو څنګه کولی شم چې ده باندې زه اعتبار وکړم، څنګه کولی شم زه یې قبول کړم؟ نو دا هم یو پوښتنه کېدلی شي او دې پوښتنې ډېر ښه جواب دی. اصل کې په دې باید تاسو پوه شئ چې انشاءالله زه به 4 ډوله باندې دا پوښتنه جوابوم چې ولې دغه نظریه غلطه ده چې ته باید حتما یو څه شی وګورې چې قبول کړې او دوی تا نه پوښتنه هم کوي آیا ته چې یو اسباب نه ګورې، آیا ته چې یو موټر نه ګورې، په هغه باندې اعتبار کوې؟ حتما عکس ګورې یا فزیکي خواته یې ورځې یا یې لمس کوې. د دوی اصل کې د ساینس په بنیاد 2 شیانو باندې دی، یو امپیریسزم دی او بل پازیټیویزم دی. دا انګلیسي کلمات غټ دي، تشریح کوم انشاءالله. امپیریسزم چې هر څه باید فزیکي وجودیت ولري، تعریف ولري تر څو پورې موږ کولی شو نتیجې ته ورسېږو. او پازیټیویزم هم چنان دا نظریه چې هر څه باید یا لمس شي یا وکتل شي او یا احساس شي، تر څو پورې احساس په معنا دی بیا هم ټچ دی، یعنی چې کول دی فزیکي، بیا موږ منلی شو او بیا موږ قبلولی شو. لیکن دلته زه لږ زره نه بلکې لږ زره ډېر جهالت ګورم چې ولې خلک باید هر فیصله په سترګو باندې وکړي. که چې څوک علم لري په دې پوهیږي چې سترګې او کتل فقط او فقط د علم یو لاره نه ده، حق ته رسېدو یو لاره نه ده، بلکې بعض ډېر وختونو کې موږ خپل سترګې موږ ته دوکه راکولی شي. زه تاسو مثال در کوم. تاسو چې که مر ګورئ، دا مر تاسو اکثر زیرلچن ښکاري، خو په اصل کې دا مر سپین دی. تاسو چې کله اوبو سمندر کې ګورئ، تاسو ته اوبه شنې ښکاري، لیکن په اصل کې دا خپل رنګ نه لري، بلکې دا ټرانسپیرنټ دي، دا پردې غوندې دي. چون دا پردې تیریږي نو اخره کې په عادي سترګو ته چې ښکاره کېږي شین رنګ، آسماني رنګ ښکاره کېږي اوبه. په همدې شکل زه چې په دې اتاق کې ناست یم او تم ناست یې، ته خو هېڅکله وای فای سیګنل نه ګورې، برقي سیګنلونه نه ګورې، نو ته دا ویلی شې چې هېڅ وای فای سیګنل یا هېڅ الکترونیک سیګنل یا هېڅ پروټونز په دې اتاق کې نشته دی. موږ دا تاییدو چې په هېڅ یو حالت کې په یو ځای کې ګرد نشي پاتې کېدلی، بلکې همیشه دپاره څون چې یو شی پاک کې بیا هم پکې ګرد شته دی. لیکن په عادي سترګو باندې ته دې نتیجې ته رسېږي دلته هېڅ ګرد نشته دی. زه کولی شم دا سلسله مخکې ویسم، لیکن 3 نور ته مخکې ځم. موږ بعضې شیان قبول کړي دي چې هغه لیدلی نه شو، بلکې یو حقیقت، یو بخش د خپل ژوند موږ قبول کړی دی. که تاسو لاړ شئ خپل مېرمن ته ووایئ تا سره مینه کوم، یا خپل مور ته ووایئ یا خپل اولاد ته ووایئ، او تا ته اولاد وایي چې پلاره زه خو ستا دا مینه نه ګورم، ثبوت یې که. آیا ته ورته خپله مینه ښودلی شي، خپل قهر ښودلی شي، خپل محبت ښودلی شي، خپل شفقت ښودلی شي؟ او په همدې ډول باندې نور خلکو نه. که دوباره موږ خپل کیک مثال ته لاړ شو، څه پوهېږي چې هغه ښځې تا ته وایي دغه کیک تا ته ما د مینه راوړی دی، ته ورته ثبوت که ماته دا مینه، ښکاره که دا مینه ماته، لیکن نشي ښکاره کولی. په همدې ډول باندې موږ څنګه ثابت کولی شو چې دغه مینه یا قهر یا محبه یا هر څه چې دی دا موږ په نورو دلایلو باندې، کوم چې فکري دي، کوم چې منطقي دي. فکري څه شی دی چې کیک خوږ دی، کیک مزهداره دی، نو دې دپاره د ښځې واقعا مینه ښکاره کړې. که دې نفرت ښکاره کړی و نو کیک به تریخ و یا به خراب و، صحیح جوړ شوی به نه و. نو لازم نه دی چې موږ الله وګورو تر څو پورې ویې منو. لکه څنګه چې موږ مینه او محبت چک کولی شو، همداسې موږ د الله سبحانه وتعالی خلقیت چک کولی شو چې هغه خالق دی او کائنات جوړ کړي دي. موږ همدې دپاره د الله سبحانه وتعالی کلام کتلی شو چې قرآن دی او امتحانولی شو. کوم به د سفر کې موږ قرآن هم امتحانو. د هغه پیغمبران کتلی شو چې حق دی او راغلی دی او موږ ته هدایت کړی دی. موږ کائنات کتلی شو چې دا کمپلیکس ډیزاین هیڅ څوک نشي جوړولی، فقط او فقط الله سبحانه وتعالی. یو دلیل بل غواړم وړاندې کړم چې دریم دلیل دی چې ذهن او منطق همیشه دپاره د سترګو نه ډېر زیات قوي دي. ذهن او منطق د سترګو نه ډېر زیات قوي دي. زه درته اوس مثال درکړم.
که چېرته ته خپل کور ته ځې او ستا په کور کې چا تلویزیون ایښی دی یا همدا تلویزیون چې ما پې ګوري انشاءالله یا موبایل هر ځای کې چې ګورې ته اوس دا باید قبول کې چې دا تلویزیون ایښودل شوی دی یا چا راوړی دی صحیح شو منطقي ډول باندې تا قبول کو چې دا تلویزیون د چا ایښی دی بلکې تا په خپله سترګه دا کس نه لیدلی چې تلویزیون یې راوړو نو په همدې ډول باندې منطق او فکر او عقل د سترګو نه ډېر زر یو حد ته رسېدلی شي عدالت او حق ته رسېدلی شي نن سبا خلک کولی شي چې ډیپ فیک یا همداسې نور ارټیفیشل انټیلیجنس سافټویر استفاده کړي او یو دروغ ویډیو جوړ کړي او تا ته ښکاره کړي لیکن ته هغه نه منې بلکې خپل عقل او منطق منې نن وخت کم دی انشاءالله همدغه یو دلیل به بل زه په راتلونکي شپه کې تاسو وړاندې کوم تر اوسه پورې جزاک الله خیر چې ما سره پات شئ